د یو وخت خبره ده چې په یو ملک کې ټاکنې کېدې. کالو هم ځان رایو ته کاندید کړ. کالو یو بې عقله انسان و. د هغه تقریر کول نه و زده. زواته رایې په تقریر کولو باندې اخیستل کېږي. خو کالو په ټول ژوند کې هیڅ کله هم تقریر نه و کړی. زما خوږ دوسته، ځان خو مې رایې ته کاندید کړ، خو مالو د ویناوو هیڅ چل نه راځي چې زه به دا ویناوې څنګه کوم. زواته رایې په ویناوو باندې اخیستل کېږي. کالو دا خو هیڅ مشکل کار نه دی. ټول خلک دا رقم تقریر کوي چې د یو خبرې نه بل خبره جوړوي، د بل خبرې نه بل خبره جوړوي. ته هم دا رقم خبرې کوه. دا رقم به د تقریر هم زده شي او خلک به هم تا ته ډېره زیاته توجه درکړي او رایې به ومومې. زما خوږ دوسته، که زحمت نه وي ته یې ما ته لږ راوښیه. د یو خبرې نه بله خبره څنګه جوړېږي؟ ما له خو هېڅ چل نه راځي، ولاکه مې په هېڅ شي هم سر خلاصېږي. ما ته به یې لږ راوښیې که زحمت نه وي. کالو ته چې زما رقم خوږ دوست لرې نو لازماً به درته تقریر وښیم. کالو ته چې کله په سټیج وختې نو د سلام وروسته به خلکو ته ووایې چې زما خوږو ورونو او خویندو، تاسو ته معلومه ده چې ټاکنې رانږدې دي او ما هم ځان رایو ته کاندید کړی. هیله ده چې تاسو ما ته رایه راکړئ. که تاسو ما ته رایه رانه کړې نو په تاسو به یو داسې کس مسلط شي چې هغه به ستاسو حق وخوري. زه هېڅکله نه غواړم چې ستاسو حق څوک وخوري. ما ته معلومه ده چې تاسو ډېرې زیاتې ستونزې لرئ. زه به کوشش کوم چې ستاسو هره ستونزه در حل کړم. تاسو به ما د خپلو ستونزو نه خبروئ. زه به ستاسو ستونزو در حل کوم او ستاسو ټول کارونه به در کوم. زه تاسو سره لوز کوم چې تاسو به نه خفه کوم. تاسو به هم ما سره لوز کوئ چې رایه به ما ته راکوئ. دا رقم به تقریر وکړئ او ټول خلک به ستا خبرې ډېر په غور اوري او ټول خلک به تا ته رایه درکړي. او زما خوږ دوسته، دا خو هېڅ مشکل کار نه دی. ما خو ویل دا به ډېر ګران کار وي. دا رقم خبرې خو زه ډېرې تیزې جوړولی شم او هر څه ویلی شم. دا تقریر خو زه بالکل کولی شم. ما خو ویل دا به ډېر ګران وي. دا خو ډېر آسان دی. ته ګوره چې زه په سټیج باندې څنګه خبرې کوم، ته به ووینې. کالو خو یو خبرې ته د پام وي چې کله د سیاست په سټیج وخیږې نو د سیاست په کوټه کې به دننه خبرې کوي. د سیاست د کوټې نه به بار نه وځې، ځکه چې بیا خلک در باندې خاندي او هېڅ توجه نه درکوي. بیا دا وایي چې دا خو بیوقوف دی، دا څنګه کاندید دی. ساتونکیه، ولاړ شه ټول خلک راغونډ کړه. نن به ورته زه وینا کوم. دا وینا کول خو ډېر آسان کار دی. ته به ګورې چې زه څنګه وینا کوم. ټول خلک به راته ګوته په غاښ پاتې وي. ولاړ شه خلک راغونډ کړه. هله زر شه. اکا ستا وینا په سل سترګو. اوس دستي ځم ټول خلک راغونډوم چې ته وینا ولته وکړې. اکا ښه ښایسته وینا ولته وکړه چې ټول خلک دلته اعلان وي او لا یې دل کړي. زما خوږ دوسته، درځئ چې ځو د ویناوې ځای ته چې زه ویناوې ورته وکړم. بیا نو کالو سره د خپل دوست ته ولاړ شي د وینا کولو ځای ته. کالو چې کله په سټیج وخیږي نو میدان د خلکو نه ډک وي او د ټولو سترګې هم کالو ته وي چې اوس به څه رقم ویناوې کوي. السلام علیکم زما خویندو او ورونو، تاسو ته معلومه ده چې ټاکنې رانږدې دي او زه هم رایو ته کاندید یم. هیله کوم چې تاسو ما ته رایه راکړئ. زه به ستاسو هره ستونزه درته حل کړم. ستاسو په کور کې که هر قسم بیماري وي زه به یې مفت علاج ورته ورکوم. که یو میخه بیماره وي هم نو زه به یې مفت علاج ورکوم. تاسو میخه ساتئ ځکه چې میخه ډېر ښه شی دی. میخه شیدې وی کوي. تاسو ته معلومه ده چې شیدې وی نن سبا ډېرې ګرانې دي. ګرانی او ارزانی راوستل د الله په لاس کې دي. په یو لاس کې دوه اندواڼې نه نیول کېږي او اندواڼې ډېرې زیاتې غټېږي. چا چې د اندواڼو غټوالی نه وي لیدلی هغه به یې لازماً دروغ ګڼي. دروغ ویل الله پاک ډېر پرې ناراضه کېږي. باید مونږ الله پاک ناراضه نه کړو. تاسو چې یو بل نه ناراضه شئ باید فیصله سره وکړئ. فیصله ډېر ښه شی دی. هر څومره که جنګ جګړې سره وکړئ نو آخر پای فیصله وي. هر کار پای ته رسول ډېر زیات مشکل وي او مشکل حل کول د هر چا د وس خبره نه ده.
په غریبانو باندې ترس کوئ او په خپلو څارویو باندې هم ترس کوئ. د څاروي غوښه ډېره زیات خوند کوي. له یو شیزه خوند اخیستل ډېر ښې مزې کوي. تاسو په خپل ژوند کې تر اوسه مزې اخیستې او که نه، او په خپل ژوند کې چرګې ساتل هم ډېر ښه کار دی، ځکه چې چرګې هګۍ اچوي. کله ناکله د سړي ورته ضرورت شي او هګۍ یې پخې کړي. اکا خلک ټول دلته ګولي او دلته خاندي. زما په خیال چې ستا په تقلیل یې ډېر زیات خوند اخیستی. ما خو په خپله ډېر زیات خوند پرې اخیستی. ته ډېر ښه تقلیل کوي او ډېر ښه شیان پکې وایې. شابه ته خلک هم تقلیل کوه. ته چوپ شه ساتونکیه. ته نه ګورې چې زه تقریر کوم او ډېر خوند مې پرې اخیستی. خلکو هم ډېر زیات خوند پرې اخیستی. ټول راته حیران دي او راته خاندي. هر وخت زما په خبرو کې رادانګې. چوپ شه، غلی ودرېږه زما شاته. کالو ما درته ویلې چې د سیاست په چوکاټ کې به دننه خبرې کوي، خو ته د سیاست د چوکاټ نه بهر ووتې. ته نه ګورې چې ټول خلک په تا خاندي. له دې مخکې چې خلک په مونږ ګزارونه وکړي، درځغله میدان دې لړلی. نه زما دوسته، خو تا ماته ویلې چې د خبرې نه خبرې جوړوه. زه خو د خبرې نه خبرې جوړوم او خلک ټول ماته خاندي او زما په تقریر ډېر زیات خوند اخیستی. تا ته څه وایې؟ کالو په اوتو بوتو د سر دی. خلکو ستا په تقریر باندې خوند نه دی اخیستی. هغه ډېر زیات په غوسه دي. د دې مخکې چې هغه کوم چل وکړي، درځغله میدان دې لړلی. شابه. د بیا عقله کالو په دې اوتو بوتو باندې خلکو ډېر زیات وخندل او یوه رایه هم ورته ورنه کړه. ګرانو دوستانو، که دا رقم نورې خوږې کیسې اورېدل غواړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. اوس ماته راکړئ اجازت تر بلې کیسې راوړلو پورې د لوی الله په امان.